السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو ملګرو، نن د جمعې مبارکه شپه ده. ډېر یو ښایسته او ښکلی مبارک حدیث زه در تاسو پورې رسوم او دا هیله کوم چې تاسو هم تر نورو مسلمانانو پورې ورسوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو ځوان انسان توبه کوي نو له لویدیځه تر ختیځه پورې، یعنې له شغربه تر مغربه پورې، الله تعالی تر 40 برزو پورې له ټولو حیدرو څخه عذاب لرې کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی دې د هغه چا څېره روښانه کړي څوک چې دا حدیث مبارک واوري او تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. نو ګرانو خوږو ملګرو، که مو چېرته دا حدیث مبارک اورېدلی وي نو یو ځل په اخلاص سره توبه وکړئ او دا ووایئ چې یا الله تعالی موږ ټولو مسلمانانو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. یا الله موږ ټولو مسلمانانو ته د 5 وخت لمونځ توفیق راکړي. یا الله ته موږ قرآن او اسلام راوساتي. یا الله ته په ګران افغانستان کې امن سوله راولې. او یا الله چې له کومو مسلمانانو چې کوم تا ته راغلي دي او کوم په دې دنیا کې چې دي او له کومو مسلمانانو چې کومې غلطۍ وي سوي دي، کومې ګناوې دي سوي دي، خدای ته ټولو مسلمانانو ته بښنه وکړي او ټولو مسلمانانو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. او بیا در سره دا حدیث مبارک شیر کړئ. ماشه خالد وطن یار په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو ښاد او آباد لره. والسلام.